او سوایو د قربانې د څاروي چې خدمت کې کنه په دې ډېر اجر دی خو چې جمعات ته مونځ لځي په دې کې اجر نشته خفه شو یقینا الله نه پټیږي په د باندې شیون سشی فی الارض پس مکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې په الله سشی نه پټیږي زبد ته پټ شو ته به پټ شي زمان ستاړه کې چې کوم نیت او اخلاص دی هغه به پټ شي نه پټیږي دی وجه هر نیکی کې د الله رضا لکوا د الله رضا لکو قربانی می یو نیکی دا چې کې د الله رضا لکو او افسوس دا منز 15 وخت فرض دی منز 15 وخت فرض دی په ورځ کې ورځ او شپه 15 وخت نو هغه د زمون قابو نه کیږي رښتیا به خبره وکوخه هغه د زمونږه قابو نه کیږي او قربانی چې دا نو د چا پنیز واجب ده او د چا پنیز سنت ده اختلاف پکې دی د احنافو پنیز باندې واجب ده ځکه وعیدات پې راغلي چې ورځ د قرباني دې کېږي او نه کې نو نبي علیه السلام وایي زمونږ عیدګاه ته مه راسه په دغه بنیاد وایي چې واجب ده او بعضې ائمه وایي چې څه سنت ده او ورځ او شپه کې څو منځونه فرض دي فرض 15 او 3 رکعاته وتر واجب دي نو هغه فرض چې دي د هغې شوق زمونږ نشته مونځ یا کړی یا نه کړی او هغه واجب یا سنت چې دي نو چونکې هغې کې نوم دی که نه څه دی نوم دی نو 20 ورځې مخکې م غویی راوستی کور مخې ته م تړلی او څه وایو د قربانۍ د څاروي چې خدمت کې که نه په دې ډېر اجر دی خو چې جومات ته مونځ لځي په دې کې اجر نشته خفه شو اوس که مونځ له جومات ته راغم نو زما به څه نوم وشي که جمع له جومات ته راغم نو زما نوم کېږي نه کېږي که نه او که د 2 لکو څاروی مې راوستو ښه ښایستار مازدیګر یې لامبوم او بیا پې کپړه خوره کړم او ګرځو مې شنشني ورته وي ګسا مې ورته اچولي نو نوم مې کېږي چې او پلان کې صرف ګوره څونه غټ غوی راوست انا لله و انا الیه راجعون زما د دې خبرو مطلب د چا مذاق او بېعزتي مقصد نه دی صرف دا چې د الله نه زما ستا نیت او اخلاص نه پټیږي یو عمل کې د الله رضا لکوه څه لکوه د الله رضا لکوه په دغې اجر دی زما مهربان په هر یو ویښته چې نیکي ده نو په دغې ده چې اخلاص درکېږي او چې اخلاص درکې نه وي یو نام نمودي او ته وایې ما کې خوشته خو بچي دی لګیا او ریاګانې کوي او ښودنې کوي نو یاد ساته چې ځان مه ستړی کوه دا 2 لکه 3 لکه بینک کې سنبالي کېده فایده به درکېږي